يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا دائم الترتيل للذكر دکورانه چهار وزارت دینشهی و کپرولاند مبارزه ما اینیت آغوش 15 بستریز روغتیایی او حمایي مرکز څخه 2 تنه روغ د چې په همدې مرکز کې رغول شوي د قرائت او تجوید څانګې څخه فارغ شول. په یاد مراسمو کې د نشهي توکو پر وړاندې د مبارزې معین الحاج لوی پاسوال ملا عبدالحق آخوند همکار، د کورنیو چارو وزارت رئیس صاحبانو، د حج او اوقاف وزارت مسلکی معین الحاج شیخ زر محمد حقانی، د کار او ټولنیزو چارو او د عامه روغتیا وزارتونو استازو، د سوداګرۍ خونې مرستیال، مجاهدینو، مسئولینو او سیاسی کارپوهانو ګډون درلود. يا حامل القرآن يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. والروح والريحان. الله تعالی وی لا تقتلوا انفسکم، تاسو خپل ځانونه مه وژنئ. نشه یا اعتیاد دا تدریجي مرګ دی. یو څوک چې په اعتیاد اخته سو او بیا پر هغه دوام وکړي، پرې یې نږدي، نو د ده صحت روز به روز خرابیږي، اخر د مرګ پورې رسیږي. بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران. در هیچ کشور جهان به این سویه نیست که رایگان تداوی بکنند. همین اکنون دیروز در امریکا، یک کشور بزرگ اقتصادی، گزارش خواندم که در اوجه 1 میلیون، ما باور دارم که بیشتر است، 1 میلیون بی خانمان معتادین در روی سرک میخوابند. ولی امروز با وجود تمام بدبختی هایی که ما داریم، 1 نفر در روی سرک نمیخوابه. هغه کوم ځوانان چې زموږ په نشهیي توکو باندې روږدي شو، دا د 45 کالو دغه جګړې، هغه جګړې چې په موږ باندې تپل شوې وي، د دې یو غټ لامل و چې جګړو موږ ته داسې میراث راپاتې کړه چې په میلیونونو کسانو موږ ته ځوانان چې هغه ځوانانو نه موږ باید د وطن په آبادۍ کې کار اخیستی و، بدبختانه موږ ته یې روږدي کړه. جای بسیار خوشحالی هست که بعد از آمدن امارت اسلامی یک قشر محروم و فراموش شده و فرسوده جامعه امروز دوباره زنده شده است. قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل. انس رضی الله عنه فرمای د ابو طلحه سره ملمانو موږ صحابه کرام اعلان وشو. انس رضی الله عنه وای ابو طلحه وای چې د چی شي اعلان ده؟ وای چې شراب حرام شو. انما الخمر والميسر والازلام والانساب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. اعلان وشو. وای سمدستي موږ دغه مجلس کې شراب یو بل باندې تقسیمول، سمدستي شراب خطا د مدینې په کوڅو کې دا شراب داسې روان و لکه اوبه چې روانې. دې ته اطاعت ویلی شي، دې ته فرمانداري ویلی شي. والروح والريحان. يا دائم الترتيل للذكر. یقینا چې څونه فکر کوي هغونه سړی خوشحاله وي
چې نن په داسې یو مجلس کې موږ ګډون لرو چې یوه ورځ مخکې موږ دغه کوم ورونه چې نن د دوی خپل زحمت وکړي، خواري یې وکړله او دا د نن د قرآن مجید قاریان سوه او تجوید یې وویلی، نو دا 5 ورځې مخکې دې ته نږدې څوک به نه ورتلی او یو د نفرت په حالاتو کې وه او هر چا به د دې څه نفرت کولی او دا به کوشش کولی چې دې څه ځان لرې وساتي. نن الحمدلله موږ دوی په سپینو لنګوټو کې په سپینو جامو کې وینو او دا په جامعه کې را داخل خلک سوه. ورته مهال په یاده فراغت غونډه کې یوه په زړه پورې تمثیلي ټوټه د روږدو کسانو د راټولونې او درملنې په اړه هم ترسره شوه. تطبیقی چاری زونا ژوند کړي دي ستا ټول کاری چاری زونا ژوند کړي دي ستا ټول کاری چاری غازی انګار بي زرر بي ازار یو واخلا رئیسار یو واخلا رئیسار یو واخلا رئیسار یو واخلا رئیسار یو خدمت